بنگلاديش ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د کرکټ نړیوال جام په لړ کې نن دوشنبه د جون 18 د بنگلاديش کرکټ لوبډلې وکولی شول ویسټ انډیز ته په 7 وکټو ماتې ورکړي. ویسټ انډیز لومړی بیټینګ وکړ چې په 50 اورونو کې د 8 لوبغاړو په سوځېدو 321 منډې جوړې کړې او بنگلاديش ته یې د 322 منډو هدف وټاکو. په ځواب کې د بنگلاديش لوبډلې وکولی شول په 42 اورو کې د 3 لوبغاړو په سوځېدو هدف پوره کړي. له دې سره بنگلاديش په روانو سیالیو کې 2 لوبې وګټلې، حال دا چې 2 نورې لوبې بایللې دي. په نننۍ لوبه کې بنگلاديش لپاره تمیم اقبال 48، سمیه سرکار 29، مشفق الرحمن 1، لیتانډس 94 او شکیب الحسن 124 منډې جوړې کړې. په دغه لوبه کې شکیب الحسن د لوبې غوره لوبغاړی شو. د ویسټ انډیز لوبډلې لپاره کریس ګیل چې خورا پیاوړی لوبغاړی ګڼل کېږي په 0 آوټ شو، خو نورو لوبغاړو بنگلاديش ته د 322 منډو هدف کېښود. په روان نړیوال جام کې اسټرالیا تر اوسه 15 لوبې کړي او 8 امتیازونه لري. نیوزیلینډ او هند 7، انګلینډ 6، بنگلاديش 15، سریلانکا 4، ویسټ انډیز، سویل افریقا او پاکستان هر یو 3 امتیازونه لري او افغانستان تر اوسه کومه لوبه نه ده ګټلې. مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.